بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چې وي ښاد آباد اوسئ. نن مهم خبرونو کې تاسو سره کوم شیر کوم او خو د پاکستان اندرونی حالات پی ټی آی اسټابلیشمنت په دې باندې هم خبره کوو او پاک افغان ریلیشن کې هم چې کوم پرمختګ شوی دی په هغه باندې خبره کوو. خو نن خاص خبرونو کې به تاسو سره یو دا شریکو چې امریکه کې مشتا 2000 افغانانو ترخګر تنظیمونو سره سرګرمیانې یا رابطې انکشاف دا څه خبر دی د منې سره روان دي د افغانستان او دغه سیمې سکیورټي صورتحال باندې غور لپاره د علاقایي ملکونو د استاذانو د څلورمه غونډه راتلونکي په هفته کې به کېږي چې کې خاص د افغانستان پاکستان صورتحال او علاقایي صورتحال باندې غور کېږي. خو کې مهمه خبره ده افغانستان پاکستان دی. اوس د سره جرمني چې کوم نن تازه خبر دی ته جرمني مخکې هم دا خبر چلی ده خو اوس تصدیق شده شو چې جرمني باقاعده توګه چې کوم د افغانانو سپورټ پروګرام او د افغانانو بسلو پروګرام نو هغه چې کوم دی هغه ودرولې دی او باقاعده توګه نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. په دې لړ کې یو سل شپږ کسان خو ماته پته ده بلکې تصدیق هم دی ځینې کسانو سره ملایږي هم چې دلته باقاعده توګه هغه د جرمني په اخراجاتو یعنی سیار په اخراجاتو دلته پاکستان کې مختلفو هوټلو کې او ګیسټ هاوس کې هم پاتې کیږي چې هغه کسان اوس په مشکل کې ګیر شول او هغه هم ویسار کړی شوي دي لکه هغه ارڅ ډاکومنټس تیار شوي دي او نور چې کوم جرمني ته په دې لړ کې یعنی انحلاکي یا دغه سپورټ پروګرام کې تلل نو هغه هم فلحال ویسار شوي دي. نو دا هم د غریبانو لپاره بد خبر دی. ورسره دینه علاوه په خیبر پښتونخوا کې هم اوس چې کوم اډمنسټریشن دی باقاعده توګه افغانان رغواړي او باقاعده توګه هلته کې هم هغو دپاره چې کوم کیمپونه دي څه دي د هغو ته ډیډلاین ورکولو خبرونه چې کوم دي هغه اوس عام شوي دي او یعنې خیبر پښتونخوا کې هم چې کوم خبره وه هغه هم هلته افغانانو لپاره اوس مشکلات سیوا شوي دي. دې سره یو بل خبر باندې به هغه کوو چې امیر متقي صاحب خطاب تېره ورځ تاسو به اورېدلی وي چې یو مدرسه کې یا یو ټولنې کې هغه خطاب کړی دی. نو کې د دوه چند خبرې ډېر اهم دي چې هغه باندې پرمختګ امکان نور هم سیوا شوی دی. دغه ټولو خبرونو سره ما سره اخره پورې ویډیو ګورئ او تاسو لایک سبسکرایب او کمنټس په انتظار به وم او د چا ملګرو سبسکرایب کړی مې نو هغه د ټلې بټن یعنی نوټیفیکیشن چې راځي ال دپاره نو هغه که ووایي نو هغه به هم ډېره مننه وي ستاسو. یو خو به زه زر راځم د پاکستان صورتحال باندې بیا راځم دغو خبرونو باندې. پاکستان کې دې وخت کې صورتحال واحد یو ټاپک چې کوم دې وخت کې اسټابلیشمنت صفحې کار شروع کړی دی چې کې جنرال فیض حمید تاسو ګورئ چې هغه یو د پاکستان سره افغانستان کې هم لاس وهنې او د طالبانو سره نږدې اړیکې خبرونو او هغه یو بادشاهت سیستم جوړولو نو هغه کې ناکام شو. دې سره یوټیوبر چې کوم د پی ټي آی هغو ته هم اوس خیر نشته او تاسو به اوس ګورئ چې هغې هم اوس پناه غواړي او مختلفو ځایونو ته هلې ځلې کوي خو هغې هم پناه کې دي. سره سیاستدانان چې خاص کر د پی ټي آی دي په دې کې غټ قیدین دي هغه هم اوس په مشکل کې ګیر دي یعنې په ټوله طریق انصاف په مشکل کې ګیر ده بلکې خیبر پښتونخوا هم د سره تړلي مسایلو سره ډېر زیات وروستو تلو یعنې وروستو خو الرډي تللي ده خو نور هم مشکلاتو کې ګیرېدی شي او زموږ خاص کر د پښتنو خبره به کوو نو هغه په مشکل کې نور هم سیواوالی راتلی شي. دې سره په چې کوم دغه سیستم روان دی په دې کې غټ کسانو ته لاسونه اچولو کې اوس د ثاقب نثار چې کوم پخوانی چیف جسټس و همدغه شانتې آرمي چیف یعنی قمر جاوید باجو خبر هم کیږي. نو تاسو دینه اندازه لګولی شئ چې حالات کم طرف ته روان دي. نو اوس دې وخت کې چې کوم ملګري وایي چې خیر به شي یا عمران خان تکړه دی یا دا دي یا دا دي دا هسې بس هغه ټرک بټۍ پسې لګول دي او نور دینه څه جوړیږي نه. او زه به لاندې نه راشم بیا دا نور کوم خبرونه دي مهم دوسره راځم. امیر متقي صاحب چې کوم خطاب و هغه کې باقاعده توګه دوو ټکو خبره به کوو. یو خو علما کرامو کنفرنس په حوالې سره او بل دویم دا چې هغه مسلمان ملکونو کې یا بیا هغه دا ویلي دي چې هغو چې کوم
وینا ده چې هغه کې جهاد کول دغه شان کول دا غیر شرعي دي، یعنی فتوا جاری کړې ده. بیا ورسره هغه دا هم ورکړی دی چې د افغان خاورې نه به څه قسمه ترخګرۍ نه کېږي ټولو ملکونو لکه سره د پاکستان هم. نو اوس دغه ډېر مهم ټکی ده، نه دغه ټي ټي پي دپاره بیا یو ځل بیا پیغام دی او چې دغه شان شواهد ورته میلاویږي، نو په دې باندې پکار ده چې افغان حکومت بیا عملي ګامونه اوچت کړي او دغه امکان اوس ظاهرېږي چې دا خبرو کې مخکې تلک پکار دی. او پاکستان د دغه خبرې خیر مقدم کړی دی، خو هغه ویلي ټینګوالي دپاره یو پوخ ضمانت او پوخې لارې تړل دي. اوس دې سره پوله تړل شوي دي، نو پولې تړل شو کې 2 میاشتو نه زیات 2 میاشتې شوي دي. اوس په نو اوړي دي لوی مشکل لوی پرابلم چې کوم جوړ کړي دي په دې باندې هم اوس څنګه علما کرام پرس کانفرنس شو علما کرام سرګرم شول، همدغه شانتې لیډرشپ کې هم د پښتنو لیډرشپ د هرې پارټۍ ګوند اوس په دې خبره باندې کېږي. خو دلته پاکستان کې دومره حالات خراب شوي دي چې بلخوا ونه خوځېدی نه شي. سره دې سره دغه خیبر پښتونخوا خبرې نه به سټارټ راواخلو چې هلته عموماً ایجنسۍ کې هم ایډمنسټریشن یعنې کمیشنر افغانان چې کوم هلته کیمپونو کې وو رابللي وو او هغو ته یې ډیډلاین درې ورځې ورکړی دی چې که تاسو تلل غواړئ چې موږ تاسو خپل ټرانسپورټ کې یعنې کومک درسره وکړو تلو کې، او هغه نه علاوه غیر قانوني چې کوم ډزې کې پاتې کېږي نو هغه بیا نشي پاتې کېدی. همدغه شانتې نورو ضلعو نه هم داسې ډېر خبرونه راغلي دي چې اوس په خیبر پښتونخوا کې باقاعده کیمپونو ختمې او د افغانانو او بسلو پلانینګ چې کوم دی هغه باندې عمل درآمد شروع شوی دی. جرمني چې کوم افغان سپورټ پروګرام و هغه ودرولې دی او تقریبا د کې پاکستان کې هم چې کوم رجسټر یعنی تیار شوي کسانو 1.5 کسان خو دا دي نه 126 کسان چې دا غریبان هم اوس مختلفو هوټلو کې ګیسټ هاوس کې خو هغه اخراجات ټول انسیار یعنی جرمني ادا کوي. خو دو فلحال اوس دا باقاعده توګه اعلان کړی دی چې مزید به چې کمی دغه کیسونو کې فلحال معطل کړی شوی دی چې څوک په هم اوس په دې پناه کې پناه ګزینو کې نه راوالو او تر څو پورې چې دغه څه معاملات دي چې هغه طی شوي نه وي. نو اوس دغه یقینا چې ټول نړۍ کې د افغانانو لپاره مشکلات غریب خلکو دپاره سیوا شوي دي. بل یو د سره تړل شوی خبر د امریکه نه جاري شوی دی چې امریکه کې میشته خواوشا تقریبا 2000 افغانانو باقاعده سکرینینګ شوی دی یعنی انکشاف شوی دی چې هغه تنظیمونو سره د مختلف ترهګرۍ تنظیمونو سره روابط دي. نو اوس دغه شانتې صورتحال کې هغوی دا باقاعده د ټولو به سکرینینګ کېږي یعنی بایومیټریک به کېږي، تفتیش روان دی. دا چې کوم مخبراتو ایجنسیانې دي باقاعده په دې باندې کار روان کړی دی. نو اوس دغه شانتې خبرونه یقینا چې نور ټینشن هم د افغانانو لپاره جوړېږي چې کوم سم خلک دي غریب خلک دي چې هغه په مشکلو سره لاړ دي. نو دا په امریکې کې او شروع شوی نړۍ کې مختلف اوزونه تاسو ته مې تېره ورځ اسټرالیا هم ذکر کړی و، همدغه شانته اوس جرمني مین هغه وکړو. نو اوس دا صورتحال تاسو خپل اندازه لګوی شي. خو دې سره اوس بیا څلورم چې کوم د خارجه هغه کنفرنس دی یعنی غونډه ده دا به راتلونکي هفته کې په تهران کې کېږي، ایران په هغه کې تهران کې کېږي چې دغه کې د افغانستان پاکستان صورتحال به واحد غټ ټاپک دی په دغه کې ایجنډا کې شامل دی. دغه چې کومې د افغانستان او د متعلقه چې کومه خطه ده دغه سیکورټي صورتحال او دغه کې د ملکونه چې د نږدې ایشیا کنټري ملکونه دي دا شرکت کوي. نو په دغه کې امکانات زیات ترلاسه کېږي چې د پاکستان افغانستان معاملې شخړې ته ختمي شکل ورکړی شي او دغه کې یو ښه پرمختګ هم امکان دی. اوس اخري دا خبرونه خو تاسو سره شیر کړه، اخري به تاسو سره یو بل خبر شیر کړم چې هغه د زموږ وزیر اعظم شهباز شریف چې کوم ترکمنستان کې کنفرنس کې شرکت کړی و چې نور دنیا او چې کوم وزیر اعظمان دي دغه شانتې رهنماګان دي هغه غونډه وه. نو په دغه کې یو خو هغه چې کوم بیان ورکړی چې افغانستان خطې لپاره خطرناک جوړېدی شي هلته کې ترهګر ټیکاري دي. او بل هغه بیان سره بل بیان چې کوم دی هغه د بي بي سي هم شایع کړی دی چې روس چې کوم
خبري ایجنسیانې دي هغو طرف نه دا جاری شوی چې شهباز شریف د روس صدر یعنی پیوټن ته 40 منټه انتظار کړی. یو طرف ته دلته کې خبرونه چې موږ خبرونه وګورو ټي ویګانو کې یا زموږ اخبارونه ډک دي چې هلته شهباز شریف ډېر لوی او یعنی ارس رهنما ملاقات خواهشمند ورسره خواهشمند او ډېر زیات پاپولر و. خو بل طرف ته دغه خبر چې پیوټن ته 40 منټه انتظار کولو چې ورسره ملاقات وکړم خو هغه بیا مجبور شول نو ورپسې نو شهباز شریف لاړو چې کوم ځای کې پیوټن باقاعده توګه د ترکیه صدر طیب اردوګان سره ملاقات و هلته وردننه شو. نو دغه خبر باندې یقینا چې یو پیلاو د پاکستان کې چې اوس ځینې وایي چې دا خبر صحیح دی ځینې وایي چې نه دروغ دی خو دا خبر باقاعده بي بي سي هم شایع کړی دی. همدې سره بس دا نن زما خبرونه سرته رسي او تاسو نه اخر کې بیا ریکویسټ دی چې عملګرو نه هم سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب هم کوئ او تاسو خپل کمنټس رای هم سره ډېر ضروري. ډېره مننه. خوشحاله او آباد اوسئ.